زخمی زړه می د غمونو بندیوان دی، ستا دیدن می په زړګي باندې ارمان دی. مدینه د ژوند لار کوڅې ستا په غېږه کې وي د زما جانان دی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې تراویح 20 رکعته دي. د تمهید په طور باندې باید تاسو ته ووایم چې صحابه کرام د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخامخ تعلیم او تربیت حاصل کړی و. رسول الله به ناستو دیو ته به تعلیم و تربیت ورکو، او صحابه کرام هغه کسان ول چې هغوی وحی پیژندله. صحابه کرام هغه څوک ول چې هغوی نبوت مزاج پیژندو، او د الله رب العزت له طرفه همدارنګه د محمد رسول الله له طرفه هغوی ته علم و عمل او د دین پوهه باندې پوره اعتماد و. په قرآن او حدیث بېشماره نصوصو کې د دغه اعتماد اظهار او اعلان شوی دی. الله رب العزت په سورة توبه کې فرمایي په 3 آیت کې: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. او کوم مهاجرین او انصار چې په ایمان راوړو کې وړاندې دي، او کومو خلکو چې په اخلاص سره د دوی تابعداري وکړه، الله تعالی د هغوی نه راضي دی. د دې آیت نه دا ثابته شوه چې د صحابه کرام چې هغه مهاجرین دي که انصار دي، د دیو تابعداري الله ته خوښه ده او د الله تعالی د رضا سبب دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة فتح کې فرمایي: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد د الله تعالی رسول دی او د هغه ملګري په کافرانو باندې سخت او خپلو کې مهربانه دي. او تا ته فرمایي چې ای مخاطبه، ته به هغوی په رکوع او په سجده کې وینې او د الله تعالی د فضل او رضا طلبګار دي. دا آیت کریمه د صحابه کرامو د عبادت او اخلاص او پاکیزه جذباتو غټه گواهی ده. همدارنګه د حضرت عرباز بن ساریه رضی الله عنه مرفوع حدیث دی. رسول الله فرمایي: علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعدوا علیها بالنواجز. رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی دی چې زما طریقه او زما د هدایت موندونکو خلفاء راشدینو طریقه لازمه ونیسئ او په دې باندې عمل وکړئ او د جامو په غاښو یې کلکه او مضبوطه ونیسئ. همدارنګه د حضرت حذیفه مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا ادري ما بقائي فيكم اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر وعمر. رواه ترمذی و ابن ماجه. رسول الله فرمایلی دی: ما ته معلومه نه ده چې زه به څومره وخت تاسو سره ژوندی یم. زما نه پس د حضرت ابابکر او د حضرت عمر رضی الله عنهما پیروي کوئ. همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. رواه ترمذی. رسول الله فرمایلی دی چې الله تعالی د حضرت عمر په ژبه او په زړه باندې حق ایښی دی. دا حدیث د حضرت ابن عمر نه غیر نورو صحابه و کرامو هم روایت کړی دی، لکه حضرت بلال، حضرت ابوذر، حضرت معاویه. همدارنګه د حضرت عمران بن حسین مرفوع حدیث دی. هغه فرمایي: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم:
خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم رواه البخاری. رسول الله فرمایلی دی چې زما د امت غوره خلک زما د زمانې خلک دي چې صحابه دي، بیا هغه خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې تابعین دي، او بیا هغه خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې هغه تبع تابعین دي. نو د کتاب او سنت د دې نصوصو او هدایتونه واضحه شوه چې صحابه کرام په ځانګړې توګه خلفاء الراشدین یعنی د دیو آثار هم شرعي دلایل دي. ائمه اربعه او جمهور علما همیشه د صحابه او تابعینو د آثارونه هم د ضرورت مطابق استدلال کوي. حتی فتح الباری شرح د بخاري په 14 جلد کې په 454 صفحه کې لیکي چې امام بخاري په صحیح بخاري کې مختلف بابونو کې د صحابه او تابعینو او د دیونه غیر 1608 آثار د استدلال په طور باندې ذکر کړي دي. نو د صحابه و کرامو او د تابعینو او د تبع تابعینو هغه آثار موږ دپاره هم دلایل دي. اوس به راشو اصلي مقصد ته د الله رب العزت د کلام نه، همدارنګه د محمد رسول الله د بېشماره احادیثو نه دا ثابتیږي چې د رمضان میاشت د نورو 11 میاشتو نه غوره او بهتره ده. دا مبارکه میاشت د عبادت دپاره ځانګړې ده. د دې ورځ په روژه او تلاوت کې او د دې د شپې په مانځه او نورو عباداتو کې الله رب العزت انسان ته مختلف ثوابونه او اجرونه ورکوي. پخپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د روژې په مبارکه میاشت کې ټوله شپه د الله په عبادت کې مصروف او مشغول و، او نورو ته به هم په ډیر اهتمام سره د قیام رمضان یعنی د تراویحو ترغیب ورکوه. څو شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح په جمع سره هم کړي دي. یو شپه خو تر پیشنمي پورې په جمع سره تراویح که تیره کړې وه، لکن د دې ویرې نه چې دا زما په امت باندې فرض نشي او دوی به ادا کولی نشي، نو بیا رسول الله راونوته تراوته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت دور او زمانه کې چونکه دا دوره ډیره لنډه وه، هغه د جهاد په مشغلو کې او د مسیلمة کذاب په فتنو ختمولو کې تیره شوه. حضرت ابابکر صدیق د وړو مسلو طرف ته متوجه نشو او دا وخت هم هغه ته پیدا نشو. د حضرت عمر د خلافت زمانې اوله حصه هم دغه شان مسئلو حلولو کې تیره شوه، خو لکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق چې کله د جهاد د کارونو او مسئلو نه لږ اوزګار شه، حضرت عمر فاروق د تراویحو په شان مسئلو طرف ته متوجه شو او دا مسائل حل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې امام وټاکه. د هغوی په پاکه زمانه کې د 10 رکعتو تراویحو په جمع سره کولو اهتمام شروع شه، او هیڅ یو صحابي په دې اعتراض ونه او په دې باندې اجماع وشوه. د هغوی نه وروسته د حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خلافت کې هم مسلسل په 10 رکعتو تراویح باندې عمل شروع و. د صحابه او تابعینو مسلسل عمل په 10 رکعتونو تراویح باندې و، څنګه چې ائمه اربعه امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد حنبل په اتفاق سره هغوی هم 6 رکعته کړي دي. څه ناڅه دلایل به زه تاسو ته وړاندې کړم. بیهقي په 2 جلد کې په 496 صفحه کې د حضرت صائب بن یزید صحابي نه روایت نقل کوي. هغه فرمایي قال كانوا يقومون على عهد عمر بن خطاب في شهر رمضان ب20 ركعة. دا لیکلي چې خلک به د حضرت عمر بن فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې په رمضان کې 40 رکعته تراویح به کولی. او امام نووي شافعي رحمه الله په شرح المهذب په 4 جلد کې په 22 صفحه کې لیکلي اسناد صحیح چې د دې روایت اسناد صحیح دی. همدارنګه علامه سیوطي او محدث ابن عراقي په شرح تقریب کې د دې روایت هغه اسناد صحیح او جيد بیان کړی دی. همدارنګه د بیهقي په بل روایت کې دا الفاظ هم دي وعلى عهد عثمان و علي مثله. د حضرت علي او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هم د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور په شان 10 رکعته تراویح کیدلي. همدارنګه د حضرت صائب بن یزید رضی الله تعالی عنه دویم حدیث دی، فرمایي قال كنا نقوم في زمان عمر رضی الله عنه ب20 رکعة.
موږ به د حضرت عمر په زمانه کې 20 رکعته تراویح کولې. همدارنګه محدث نووي شافعي په خپل کتاب خلاصه کې لیکلي چې اسناده صحیح د دې سند صحیح دی. همدارنګه نصب الرایه په 2م جلد کې په 154 صفحه کې لیکلي چې د دې اسناد صحیح دی. همدارنګه د حضرت یزید بن رومان تابعین روایت دی. هغه فرمایي کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعة. بیهقی 2م جلد 496 صفحه. د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې به خلکو د رمضان په میاشت کې 23 رکعته کول. 23 مطلب دا چې په دې کې به 20 رکعته تراویح وي او 3 رکعته به وتر ول. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په 2م جلد کې په 393 صفحه کې او آثار السنن په 252 صفحه کې د حضرت یحیی بن سعید نه روایت نقل کوي ان عمر بن خطاب امر رجلا يصلي بهم 20 رکعة. حضرت عمر یو سړي ته حکم وکړ چې هغه د خلکو ته 20 رکعته تراویح کوي. همدارنګه کنز العمال په 8م جلد کې په 409 صفحه کې هلته یو روایت د ابی بن کعب نه نقل کوي. فرمای ان عمر امره ان يصلي بالليل في رمضان فصلى بهم 20 رکعة. حضرت عمر حضرت ابی بن کعب ته د رمضان په شپو کې د مونځ ورکولو حکم وکړ. نو حضرت ابی بن کعب خلکو ته 20 رکعته مونځ وکړو. همدارنګه د حضرت محمد بن کعب قرظی تابعین روایت دی. هغه فرمایي کان الناس يصلون في زمان عمر بن خطاب في رمضان 20 رکعة. خلکو به د حضرت عمر بن خطاب په زمانه کې په رمضان کې 20 رکعته تراویح کولی. همدارنګه حضرت عبدالعزیز بن رفیع تابعی فرمایی کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینة 20 رکعة ویوتر بالثلاث. مصنف ابن ابي شیبه 2م جلد 393 صفحه. حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه به د روژې په میاشت کې مدینې منوره کې خلکو ته 20 رکعته کول او 3 رکعته به وتر کول. همدارنګه حضرت ابو عبدالرحمن السلمی الطابعی د حضرت علی کرم الله وجهه عمل نقل کوي. فرمایی د القراء فامر منهم رجلا يصلي بالناس 20 رکعة. بیهقی 2م جلد 496 صفحه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاریان را جمع کړل او په هغو کې یو سړي ته حکم وکړ چې هغه د خلکو ته د رمضان په میاشت کې 20 رکعته تراویح وکړي. همدارنګه بیهقی په 2م جلد کې په 409 صفحه کې د حضرت ابوالحسن رحمه الله نه نقل کوي چې ان علیا امر رجلا ان يصلي بالناس 5 ترویحات 20 رکعة. حضرت علی یو سړي ته حکم وکړ چې خلکو ته 15 ترویح یعنی 20 رکعته وکړه. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په 2م جلد کې په 393 صفحه کې د حضرت ابوالحسن نه روایت نقل کوي ان علیا امر رجلا يصلي بهم في رمضان 20 رکعة. حضرت علی یو سړي ته حکم وکړه چې هغه د خلکو ته 20 رکعته تراویح وکړي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونو په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. نزړه مې د غمونو بندیوان دی تا دیدن می پزړګي باندې ارمان دی مدینه کله بدر شمستا کوڅه. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په 2م جلد کې په 393 صفحه کې د حضرت حسن بن عبدالعزیز رحمه الله نه روایت نقل کوي چې ان ابیا کان یصلی بهم فی رمضان بالمدینة 20 رکعة. حضرت ابی بن کعب په مدینې منوره کې په رمضان کې خلکو ته 20 رکعته تراویح کولې. همدارنګه عمدة القاری شرح د بخاري په 11م جلد کې په 120 صفحه کې نقل کوي عن الاعمش عن زید بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان قال اعمش كان يصلي 20 ركعة ويوتر بالصلاة. حضرت زید تابعی فرمایلی چې حضرت عبدالله بن مسعود به په رمضان کې موږ ته مونځ راکولو. د زید شاګرد حضرت اعمش فرمایی چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به 20 رکعته کول او وتر به 3 رکعته کول. همدارنګه مصنف ابي شیبه کې په 2م جلد کې په 393 صفحه کې
د حضرت عطا نه یو روایت نقل کوي، فرمایي عن عطاء قال ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعة بالوتر. حضرت عطا تابعی فرمایي ما خلق یعنی صحابه او تابعی وموندل چې هغوی به وترو سره 23 رکعته کول. همدارنګه حضرت ابوالخصیب رحمه الله فرمایلی دي کان یؤمنا سوید بن غفلة فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعة. بیهقی دویم جلد 496 صفحه. حضرت سوید بن غفله په رمضان المبارک کې زمونږ امام جوړېده. حضرت سوید بن غفله به په رمضان المبارک کې زمونږ امام جوړېده، نو 60 رکعاته به تراویح هغه موږ ته راکول. حضرت سوید بن غفله د خلفاء راشدینو خاص شاگرد او د لوی تابعونو نه هغه دی. همدارنګه حضرت نافع بن عمر رضی الله عنه فرمایلی دي کان ابن ابي ملیکة یصلی بنا فی رمضان 20 رکعة. حضرت ابن ابي ملیکه به موږ ته په رمضان کې 60 رکعاته کول. ډیر داسې نور آثار دي چې د ټولو نه دا ثابتیږي چې تراویح 60 رکعاته دي. همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په دویم جلد کې په 393 صفحه کې د حضرت سعید بن عبید رحمه الله نه نقل کوي ان علي ابن ابي ربيعه كان يصلي بهم في رمضان 5 تراويحات ويوتر بالصلاة. حضرت علي بن ربيعه به خلکو ته د رمضان په میاشت کې 15 تراویحې یعنې 60 رکعاته کول او وتر به 3 رکعاته کول. علي بن ربيعه تابعی دی. د حضرت علي او نورو صحابه و کرامو شاګردي یې کړې ده. نو قدرمنو اوریدونکو د درې واړو خلفاء راشدینو یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم الله وجهه د پاکې زمانې نه د صحابه و کرامو تابعینو او تبع تابعینو نه په تواتر سره مسلسل د 60 رکعاته تراویحو عمل ثابت دی. د ائمه اربعه او د هغوی د متبعینو او د جمهور علماو هم دا مسلک دی. بعضې محققینو په دې باندې اجماع هم کړې ده. امام ترمذي په خپل جامع ترمذي کې باب قیام شهر رمضان د عنوان لاندې د تراویحو مسئله باندې مستقل بحث کوي او هلته لیکي و اکثر اهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة. ترمذي اول جلد 99 صفحه. امام ترمذي لیکي چې زیات اهل علم په 60 رکعته تراویحو باندې قایم دي چې د حضرت عمر، حضرت علي او نورو صحابو نه نقل شوي دي. او علامه عینی حنفی په عمدة القاری شرح البخاري په اول جلد په 126 صفحه کې لیکي وهو قول اصحابنا الحنفیه. دا زموږ د احنافو قول هم دی چې تراویح 60 رکعاته دي. همدارنګه علامه عینی په عمدة القاری په 11 جلد په 120 صفحه کې د علامه ابن عبدالبر مالکی قوله نقل کوي چې هغه په 60 رکعاتو باندې قائل دی وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي واكثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابي بن كعب من غير خلاف في الصحابه. 60 رکعاته تراویح د جمهور علماو قول دی او همدارنګه د هغه احنافو ده چې هغوی په کوفه کې ژوند کوه او د نورو محدثینو او فقهاو د امام شافعي او د اکثرو فقهاو هم دا مسلک دی او د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه نه په صحیح طریقې سره هم دا ثابت دی. د صحابه و کرامو په دې کې هیڅ اختلاف نه و. همدارنګه بدایة المجتهد په اول جلد کې په 219 صفحه کې د علامه ابن رشد مالکی رحمه الله قول نقل کوي. فرمایي فاختار مالک في احد قوليه وابو حنیفة والشافعي واحمد وداود القيام ب20 ركعة سوى الوتر. امام مالک په یو قول، امام ابو حنیفه، امام الشافعي، امام احمد بن حنبل او داود ظاهری نه د وترو نه بغیر 60 رکعاته تراویح اختیار کړي دي. او د امام مالک دویم قول چې دی هغه د 14 رکعتو دی. همدارنګه مرقات شرح د مشکات علامه ملا علي قاري رحمه الله په هغې کې نقل کوي چې اجمع الصحابة على ان التراویح 20 رکعة. د صحابه و کرامو په 60 رکعاته تراویح باندې اجماع او اتفاق دی. همدارنګه محدث ابن قدامه حنبلی په خپل کتاب المغنی کې په اول جلد کې په 298 صفحه کې هلته لیکي چې د تراویحو مونځ 60 رکعاته دی. په دې باندې تحقیق کړی او لیکلي دي چې والمختار عند ابي عبد الله الامام احمد بن حنبل فيها 20 رکعة. غوره خبره په ناس د امام احمد حنبل هم دا ده چې تراویح 60 رکعاته دي. همدارنګه علامه قسطلانی په ارشاد الساری شرح د بخاري په 3 جلد په 426 صفحه کې لیکي
وقد عدو ما وقع في زمن العمر کالاجماع. د حضرت عمر په زمانه کې تراویح 60 رکعته کېدل، نو دغه واقعه په منزله د اجماع ده چې په دې باندې اجماع شوې ده. او علامه نووي شافعي په خپل کتاب شرح المهذب په 4م جلد کې په 22 صفحه کې چې بحث کوي، وروسته د هغه نه لیکي چې انها 20 رکعتا هذا مذهبنا وبه قال ابو حنیفه واصحابه واحمد وداود وغيرهم ونقله القاضي عیاض المالکی عن جمهور العلماء. د تراویح عموم 60 رکعته دی. زموږ مذهب هم همغه دی. د امام ابو حنیفه او د ملګرو او د امام احمد حنبل او د امام داود الظاهري او د نورو علماو هم دا قول دی، او قاضي عیاض مالکی هم د جمهور علماو هم دا مسلک نقل کړی دی. نو حاصل دا ده چې 60 رکعته تراویح د جمهور صحابه و تابعینو مسلسل عمل دی چې د اجماع یو شکل دی، او د ائمه اربعو په دې باندې اتفاق دی، او د 1400 کلو راهیسې په دې باندې دا عمل روان دی. لکن په بعضې احادیثو او آثارو کې د تراویح مونځ د 60 رکعته نه کم ذکر هم راغلی. د محققینو په نزد داسې روایت په اول دور باندې حمل دي، او آخري عمل هغه د 60 رکعتو دی. یعنی په اول کې به 8 رکعته وي یا به 10 رکعته ول، خو لکن آخري عمل د صحابه و کرامو او د خلفاء الراشدینو د وروستنیو دریو هغه په 60 رکعتو باندې دی. نو که چیرې 60 رکعته تراویح آخري عمل نه وای، نو جمهور صحابه او تابعینو به بالکل او هیڅ ردا نه وای غوره کړی، او په دې باندې به همیشه عمل نه وای کړی. ارشاد الساری شرح د بخاري په 3م جلد کې په 426 صفحه کې لیکي وجمع البيهقي بينها بأنهم كانوا يقومون ب11 ثم قاموا ب20 وأوتر بالثلاث. د مختلفو روایاتو کې هغې تطبیق کړی دی چې په اولو کې به صحابه و کرامو 11 رکعته کولی، یعنی 8 رکعته تراویح 3 رکعته وتر، اما وروسته د دوی 60 رکعته وکړل او 3 به وتر کول، یعنی 60 رکعته به تراویح کولی او 3 رکعته به هغو وتر کول. په 60 رکعته تراویح باندې د حضرت ابن عباس مرفوع حدیث اگرچه د سند په لحاظ سره ضعیف دی، لکن بیا هم او اقوال د صحابه او تابعینو موږ ذکر کړل چې هغونه دا ثابته وه چې تراویح 60 رکعته دي، نو بیا د دې نه د دې حدیث بنیاد هم صحیح ثابتیږي. هغه مرفوع حدیث دا دی عن ابن عباس ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يصلي في رمضان ب20 رکعتا. بیهقي 4م جلد 406 صفحه. همدارنګه مصنف د ابن ابي شیبه 2م جلد 349 صفحه. حضرت عبدالله بن عباس فرمایلی دي چې محمد رسول الله به په رمضان کې 60 رکعته کول. خو ما درته ویلي چې دا حدیث اگر که په اعتبار د سند سره ضعیف دی، لکن هغه اقوال او آثار چې موږ د تابعینو او د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را نقل کړل، د هغه نه د دې بنیاد هم صحیح ثابتیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه، په دې هیله چې تاسې په تحقیق او په غور سره اوریدلي. تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مل شه. ستا دیدن مې په زړګي باندې ارمان دی، مدینې کله به درشم ستا کوڅې ته، ستا په غېږه کې ویده زما جانان دی، شاه مدام مې چې دا ستا خدمت کولی، زه لوګی ستا له ښایسته وی قربان وی، چې مسکان مې ستا تر خوا وی ډېر به خوښ وما، پروتا جم کیم والله سخت می گزران دی، چې مسکان مې ستا تر خوا وی ډېر به خوښ وم، پروت عجم کیم والله سخت می گزران دی، ستا پتا ما او وصال شاهین ژړېږمه، د زغم ندی ما دین سخمی گزران دی، زخمی زړه می د غمونو بندیوان دی، ستا دیدن می په زړګي باندې ارمان دی، مدینې کله به درشم ستا
ستا کوڅې ته ستا په غېږه کې ویده زما جانان دی شاه مدام مې چې دا ستا خدمت کولی زه لوګی ستا له ښایسته وی قربان وی چې مسکن مې ستا تر خوا وی ډېر به خوږ وما پروتا جنګ کې یم والله سخت مې ګزران دی چې مسکن مې ستا تر خوا وی ډېر به خوږ وم پروت عجم کې یم والله سخت مې ګزران دی ستا پتا ما او وصال شاهین ژړېږمه د زغم نه دې ما